پاکستان ته د حقاني غیر مستقیم ځواب وایي نه مو له چا سره معامله کړې او نه د چا احسان منو. دا چې نورې څه ویلي دي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې یو شمېر پاکستانیان وایي چې دوی طالبانو ته لسګونه کلونه خپل هیواد کې ځایونه او امکانات ورکړ خو اوس د دوی پر ضد ټي ټي پي ته پناه ورکوي. ښکاري چې د طالبانو صبر هم ورته تمام شو. تازه خبر دا دی چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له هیچا سره معامله نه ده کړې او د هیچا د احسانونو پوروړي هم نه دي. سراج الدین حقانی ویلي چې دوی د چا په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او له ملګرو ملتونو یې هیله دا ده چې د خبرو له لارې د دغه جګړه ختمه او د فلسطینیانو حقونه د خوندي کړي. دوی له چا سره معامله نه ده کړې او په وینا یې د چا تر احسان لاندې هم نه دي. سراج الدین حقانی ویلي له دښمنیو ستړي شوي یو، هیڅ ګټه مو ترېنه نه ده لیدلې، پر ژوند پوه نه شو او له هر ډول پرمختګ خوشحالۍ او ابادۍ څخه لرې پاتې شو. نوموړي ویلي خلک دا فکر نه کوي چې موږ به د دوی فرمایشونه منو او څه چې دوی ووایي نو موږ به هغه کوو. پر طالبانو نیوکه کوونکي ډېر ځله دغه ډله تورنوي چې ګواکې امریکا سره یې د پردې تر شا پر ځینو مسایلو معامله کړې او په بدل کې د افغانستان واک دوی ته سپارل شوی. خو طالب مشران دغه ډول څرګندونې باب ایزه ګڼي او هغه د دوی خلاف رسنیز تبلیغات بولي. بلخوا د حقاني د دغه څرګندونو له ویډیویي کلپ وروسته د طالبانو یو شمېر معتقدانو او طالب مشرانو له امریکا سره پر معاملې تورن کړل او ویلي وو که دوی په دوحه کې له امریکا سره د وسلوالو بنسټپالو مسلمانانو ډلو د نه ملاتړ ژمنه نه وای کړې داسې محتاطانه خبرې به یې نه وای کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.